د لوی او بخښونکي څښتن الله په نامه سلامونه او نیکې هیلې تاسو ټولو ګرانو زده کوونکو ته بیا هم زه ستاسو ښوونکې مرضیه غفوري یم د پنځم ټولګي د بل لوست سره چې تاسو ته انشاءالله نن ورځ هغه درس په ټول تشریح کومه. موضوع مو ده متضادې کلمې. د کتاب پاڼه هم ده 15مه لوست دی. په کتاب کې 8م برخه ده 22مه. ګلالي زده کوونکو تاسو هم خپل کتابونه او کتابچې منظم په خپله میز وي هر هغه چې تاسو لرئ او درس غواګئ کېږدئ او درس په منظم ډول له ما سره پر مخ بوځئ. بیا هم د بسم الله الرحمن الرحیم په ویلو سره د تل په شان خپل لوست پیلوو. دلته مې تاسو ته د کتاب پوښ هم راایښی دی چې تاسو دقت وکړئ چې دغه کتاب دی چې موږ د هغه څخه لوست لولو. بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم د نن ورځې نوي لوست. ګلالي زده کوونکو مخکې له دې چې ستاسو ته درس پیل کړم تاسو انځور وګورئ چې تاسو په انځور کې څه وینئ. په انځور کې ګلالۍ نجلۍ ده او لغت مې ماشه دلته لیکلی خندا. راځو بل انځور ته ګورو چې بل انځور کې څه دي. دلته هم ګلالۍ ماشوم دی خو د ژړا په حال کې دی او ما هم لیکلی دی ژړا. اوس تاسو مخکې له دې چې ستاسو ته درس تشریح کوم او د عنوان په اړه وغږېږم تاسو خپله د دغه انځور په لیدو سره ستاسو په ذهنونو کې به څه راګرځي. آفرین ګلالیو ماشومانو، یعنې د ژړا کلمه د خندا د کلمې سره یو د بل ضد ده. ژړا او خندا تاسو ګورئ په انځورونو کې دا یو د بل ضد دي. نو موږ او تاسو د نن درس د لوست یعنې د بحث موضوع مو ده په همدغه متضادو کلمو باندې یو د بل چې ضد وي لکه خندا او ژړا، تور او سپین. نو راځو د 8م لوست متضادې کلمې دي د لوست تاسو ته تشریح کوم. ګلالۍ زده کوونکو مخکې له دې چې ستاسو ته دغه لوست تشریح کړم یا د درس په اړه تاسو سره وغږېږم مخکې له دې تاسو ته وایم چې په دې درسي ساعت کې موخه مو څه ده او تاسو باید کومو موخو ته ورسئ. لومړی دا چې لوست تاسو سم لوستلی به شئ ځکه چې یو متن سړی سم لوستلی نه شي نو معلومداره خبره ده چې د هغه څخه سم مفهوم هم اخیستی نه شي. نو ځکه وایم تاسو لوست سم لوستلی به شئ او دویمه موخه مو هم ده چې تاسو سم لیکلی به شئ. یعنې کوم لوست چې تاسو ته لولم مثالونه یې تاسو ته دلته لیکم هغه ټول تاسو املایي کار وکړئ چې سم یې لیکلی وشئ ځکه چې موږ تاسو که یو کلمه یو توری سم ونه کارو سم یې ونه لیکو نو د هغه معنا بیا هم تغییر کوي او موږ د هغه څخه سم مفهوم اخیستی نه شو. او دریم موخه مو دا ده چې په دې درسي ساعت کې تاسو په خپله دغه متضادې کلمې څه شي ته وایي د ده په اړه تاسو پوه شئ. یعنې د متضادې کلمې تعریف پوه شئ او په یو متن کې که چیرې زه تاسو ته متن ښکاره کړم تاسو په هغه کې ماته متضادې کلمې پیدا کولی نه شئ. نو راځو د نن لوست خپله موخو ته غواړو چې ورسېږو. لوست زه لولم ستاسو لوستل زده شي. لوست تشریح کوم چې ستاسو متضادې کلمې زده شي او تاسو خپله درېیمه موخه تاسو په خپله ترلاسه کولی شئ. درس سم ولیکئ که کومه کلمې کې ستونزه وي هغه ډېر تکرار ولیکئ تر څو چې تاسو وکولی شئ سم لیکل زده کړئ. ګلالیو ماشومانو راځو نن ورځې لوست. تاسو مخکې له دې چې تاسو ته متضادې کلمې زه تعریف کړم تاسو کولی شئ 2-3 کلمې ولیکئ چې یو د بل ضد وي. یعنې مخکې له دې چې درس پیل کړم تاسو ته مې په انځور کې ښکاره کړ د هغه څخه تاسو کوم برداشت چې کړی وي کیدای شي د هغه څخه تاسو 3 کلمې ولیکئ یا 4 متضادې کلمې ولیکئ بیا وروسته د هغه درس ته غوږ شئ. بیا تاسو پوهیږئ چې مخکې له دې د متضادو کلمو په اړه تاسو پوهه څه وه او وروسته د هغه تاسو څومره پوهیږئ. آفرین انشاءالله ټولو دا کار وکړ. متضادې کلمې هغه کلمې دي چې د معنا له پلوه د بل ضد وي. یعنې یوه کلمه د بل ضد وي لکه په دې کلمو کې تور، سپین، ژړا، خندا، اور، اوبه. بیا یې تاسو ته وایم متضاده کلمې هغه کلمې دي
چې د معنا له پلوه یوه د بلې ضد وي. یعنې کله چې موږ هغه کلمې معنا او مفهوم ته ځیر کیږو د هغه په مقابل کې داسې یوه بله کلمه راوړو چې هغه د دې ضد وي. لکه تاسو ګورئ دا مارکر له دوه رنګو څخه جوړ شوی دی، تور سپین. دغه توره برخه چې ده د سپینې برخې په مقابل کې څه ده؟ تور. د سپین په مقابل کې یعنې تور چې کله لیکم دا کلمه د سپین د کلمې سره څه ده؟ متضاده ده. متضادې کلمې جوړې کړې دي. تور سپین. تاسو ګورئ تور رنګ او سپین رنګ. همدغسې په انځور کې موږ ولیدل ژړا او خندا. ضرور نه ده چې تاسو ته کلمې ولیکم. تاسو زه کله چې تاسو یو تصویري انځور ښکاره کوم تاسو په هغه کې هر هغه څه چې متضاد ووینئ کولی شئ ولیکئ. ممکن په هغه کې تاسو انځور ووینئ، ممکن تاسو په هغه کې یو حالت ووینئ، هر هغه څه چې وي. لکه دا اوس تاسو په خپل کورونو کې یئ او لوست ته غوږ نیسئ، کیدای شي په هغه خونه کې چې تاسو یئ هلته داسې متضادې کلمې پیدا کړئ چې تاسو په کتابچې کې هم لیکلی به شئ. لکه رنګونه په ډېر اسان ډول تاسو کولی شئ ولیکئ. یعنې رنګونه ډېر اسان دي چې تاسو متضادې کلمې پکې پیدا کولی شئ او ولیکئ. همدغسې ځینې نور شیان لکه پوه ناپوه. پوه د ناپوه ضد کلمه ده، متضاده کلمه ده. نو بیا تاسو ته کلمه د متضادې کلمې تعریف او متضادې کلمه هغه کلمې ته وایي چې د معنا له پلوه یوه د بل په ضد وي. لکه شین ژیړ، تور سپین. دلته د تور سپین، ژړا خندا، اور اوبه کلمې ضد. تاسو ولیدئ؟ همداسې کولی شئ تاسو ځینې نورې کلمې هم پیدا کړئ او هغه په خپلو کتابچو کې ولیکئ. تاسو ولیدل ما لیکلي وو ژړا او خندا. ما د انځور چې کله ولیده ما غوښتل چې په دې انځور کې د رنګونو په اړه هم تاسو سره خبرې وکړم، ځکه چې دلته تاسو ګورئ ژیړ رنګ دی چې سم انځور کې راغلی نه دی او دلته سور رنګ دی. دا هم کیدای شي متضاد شي. سم؟ خو بیا دلته مې چې ولیدل د ماشومې خندا ډېره ښایسته وه او د دې په ضد بیا ما بل انځور راواخیسته تاسو ته خندا. کیدای شي تاسو په دې کې نورې متضادې کلمې په دې انځور کې پیدا کولی شئ. یعنې ماشومانو حافظه ډېره ښه وي او د یو شي په لیدلو ډېر ښه او ژر پوهېدی شي چې دا کلمه د بلې کومې کلمې سره او یا هم یو انځور د بل انځور سره څه ډول متضاد پیدا کېدی شي کلمې پکې. لکه ما تاسو ته وویلې پوه، د پوه سره بله متضاده کلمه زه څه تاسو ته دلته ولیکم چې تاسو ترې آفرین ناپوه. دلته تاسو ته لیکم روغ. بله کومه متضاده کلمه دلته ولیکم چې د دې ضد وي؟ آفرین ناروغ. د کتاب په مثال کې یو مثال څه شی و؟ تور. د ده متضاد بله کومه کلمه وه؟ سپین. اوس تاسو څه کوئ؟ خپله کتابچې منظمه دغسې یو راواخلئ، دلته متضادې کلمې ولیکئ. یو د بل په څنګ کې متضادې کلمې ولیکئ. بیا تعریف یې یاده کړئ. په تعریف کې موږ څه وویلې؟ متضادې کلمې هغه کلمې دي چې د هغوی یعنې کوم مفهوم چې ترې اخلو یو د بل ضد وي. لکه پوه ناپوه، روغ ناروغ، تور سپین. تاسو کولی شئ دې ډول ته نورې کلمې هم ولیکئ چې یو د بل ضد وي. او کله چې کلمې ولیکلې کیدای شي د دې لپاره چې تاسو وغواړئ ډېر پرې پوه شئ او نور هم ترې ښه مفهوم واخیستلی شئ، هغه وخت تاسو کولی شئ چې هر یوه په جملې کې هم وکاروئ او دغه حالت او یا هم رنګ دی هر هغه څه چې دي هغه په جملې کې وکاروئ. بیا هغه وخت تاسو کولی شئ د ده په مفهوم ډېر ښه او ژر پوه شئ. په لولیو ماشومانو بیا هم زه تاسو ته وایم چې متضادې کلمې څه دي.
متضاد کلمې هغه دي چې یوه کلمه د بلې کلمې سره د معنا له مخې یو د بل په مقابل کې راشي، یعنې یو د بل ضد وي. دته موږ متضادې کلمې وي. بې تعریفه متضادې کلمې هغه کلمې دي چې یو د بل ضد وي، البته په معنا کې یوه د یوې کلمې معنا د بلې کلمې له معنا سره ضد راشي. لکه زه تاسو ته بله کلمه هم لیکم: ورځ، شپه. رڼا، تیاره. یعنې داسې ډېرې نورې کلمې دي چې تاسو کولی شئ هغه ولیکئ او هغه کې متضادې کلمې ښکاره کړئ. متضادې کلمې هغه کلمې دي چې د معنا له پلوه یو د بل ضد وي. تاسو دلته ګورئ دغه تعریف چې ما وویلې چې هغه کلمې دي چې د معنا له پلوه یو د بل ضد وي، نو دلته هره کلمه چې ما لیکلې پوه، ناپوه، روغ، ناروغ، تور، سپین، ورځ، شپه، رڼا، تیاره، دغه ټولې 5 کلمې چې ما لیکلې یو د بل ضد دي. یعنې د ده معنا د معنا سره ډېره زیاته متفاوته ده او یو د بل ضد راغلي دي. متضادې کلمې هغه کلمې دي چې یو د بل ضد وي، البته د معنا له مخې. ګلالو زده کوونکو د نن ورځې لوست مو متضادې کلمې چې انشاءالله تاسو زده کړی وي او موخه مو هم ترلاسه کړي او د متضادې کلمې تعریف چې کوم ما ولوستو د دې ځای نه تر دې ژبې پورې تاسو کولی شئ 4 یا 5 وارې په کتابچو کې ولیکئ، یعنې وروسته له دې چې حفظ هم کړو. ځکه چې یو شی چې یو تعریف چې کله موږ له یاده کوو هغه تر هغې چې موږ څو وارې ونه لیکو بیا زر زموږ له حافظې څخه ځي. هغه شی چې تاسو غواړئ هغه تعریف تر ډېرې مودې پورې ستاسو په ذهنونو کې وي، کولی شئ هغه ولیکئ. ګلالۍ زده کوونکو ستاسو کورنی کار دی 5 متضادې کلمې په خپلو کتابچو کې ولیکئ، یعنې پرته له دې مثالونو چې ما تاسو ته درکړل. تر بیا چې ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، تاسو لوی او بښونکی خدای ته سپارم. الله مو مل شه. خدای په امان. ښه وخت.